د ایسیپایل شربت تاسو د سینې او د ټوخي د علاماتو لپاره استعمالوي، خو په دې کې دننه چې کومې فارمولې دي که چېرې د هغو پته تاسو ته ولګېده نو دا په صحت کې نورو علاماتو له هم کار کوي. چې په دې کې کوم اول فارموله د هغه ته ایسیفایلین ویلی شي. کله هم چې د انسان ساه بندېږي، یعنې کوم پیپونه چې کړو ته دننوتي په هغو کې بلغم راجمع شوي چې بیا انسان ساه اخلي، نو په هغې کې ورته تکلیف وي. په دې ټایم کې د هغه ساه بندېږي چې دې ته استما ویلی شي، نو دې استمې دپاره استعمالیږي. دویم کله چې د انسان پیپړو ته کوم پیپونه ننوتي په هغې کې بلغم راجمع شوي، د بلغم د وجې پړسوب پکې راغلی وي او زخمي شوي، نو د هغې دپاره هم استعمالیږي. او د انسان د پیپړو کې کوم پیپونه چې دي هغه کیلاووي، هغه اوپن کوي چې انسان بیا ساه ښه طریقې سره اخیستی شي. د دې وجې نه دې ته برونکو ډایلیټر هم ویلی شي. او په دې کې پیپرازین هم دی چې دا د چینجو دپاره کار کوي، کوم ته چې په میډیکل کې هیلمنت انفیکشن ویلی شي. په دې کې ډایپین هایډرامین HCl هم دی چې دا د انسان د وجود کوم چې د الرجیک علامات په هغه باندې راځي هغې دپاره کار کوي. یعنې که چېرې د الرجي د وجې نه تاسو باندې بار بار ټوخي راځي یا تاسو باندې انټوشکې راځي، نو هغې ته آرام ورکوي. یا که چېرې ستاسو په وجود باندې لږ شان خارښ راځي، هغې ته هم آرام ورکوي. دې د وجې نه ډېر زیات خلک دا د شپې استعمالوي او اکثر ماشومانو ته هم ورکوي. ماشوم شپه هم ډیره زبردست تیروي، او که چیرې ماشوم ته خوب نه ورځي نو د دې د وجې نه ماشوم ته خوب هم ورشي. ځکه چې په ماشوم باندې انټوشکې علامات نه وي، د الرجي علامات ورته نه وي، د خارښ علامات ورته نه وي، نو هغه بیا خوب ډیر زبردست طریقې سره کوي. او د دې ساید افیکټ او نقصانات دا دي، خو دا هله راولي چې کله تاسو دا په یو ټایم باندې ډیر زیات استعمال کړئ یا ډیر ټایم دپاره تاسو دا استعمالوئ، چې دا د سر درد زیاتولی شي، کوم چې ورکوټي بول دي، کوم ته چې یورین ویلی شي هغه زیاتولی شي، په معده باندې بوج راوستلی شي، د سترګو په نظیر کې لږ شان دوندلاپن راوستلی شي، او د انسان د زړه رفتار زیاتولی شي او تبه هم راوستلی شي. د ایسیپایل شربت په دې بیماریو کې ممنوع دی، یعنې تاسو به مریض ته هرګز نه ورکوئ چې دې ته په میډیکل کې کنټراانډیکیشن ویلی شي. که چېرې د مریض ګردې خرابوي نو په هغې علاماتو کې نشي ورکولی. یا که چېرې مریض ته د سترګو بیماري وي، یعنې په سترګو کې دننه پریشر د مریض زیات وي چې هغه ته ګلایکوما بیماري ویلی شي، نو په هغې دوران کې نشي استعمالولی. یا که چېرې د مریض کوم د ورکوټي بول پوکڼې ده، کوم ته چې بلیډر ویلی شي، که چېرې هغه په صحیح طریقه باندې نه خالي کېږي نو په هغې دوران کې نشي استعمالولی. یا که چېرې د مریض ینه خرابوي نو په دې دوران کې نشي استعمالولی. که چېرې دې ویډیو نه تاسو ته لږ هم څه میلاو شوي وي نو آیډي در سره فالو کړئ او دا ویډیو در سره مخکې شیر کړئ چې نورو خلکو ته هم دغه شان فایده ورسي. شکریه، الله حافظ.